د ننګرهار سرې میاشتې ټولنې مسؤل مولوي میاں نجم الدین هلال وایي غني خیل ولسوالۍ کې 600 بېوزلو او سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه چې په دې مرسته کې وریجې، غوړي او اوړه شامل دي. 600 فامیلو په تعداد کې توزیع لرو چې دغه 600 فامیلو توزیع کې موږ 100 کیلو وړه دي، 15 کیلو وریجه، همدارنګه 10 لیټره چې دی غوړي لرو موږ په دې کې 8 کیلو لوبیا دی، 15 کیلو بوره ده، 1 کیلو چای دی، مالګه ده او همدارنګه B5 په نامه باندې یو قسم د بسکټ دی چې د کمزواکه ماشومانو د استعمالېږي، هغه بسکټ پکې لرو. ورته وخت ختیځ زون کې د سرې میاشتې ټولنې مسؤل مولوي حیات الله وایي دوی په راتلونکي کې هم پلان لري چې د زون په کچه بېوزلو کورنیو سره مرستې وکړي. خیریه بنسټونو سره همیش دپاره په داخل او خارج کې ناستې لري، مجلسونه ورسره لري. هغه کوشش او سعی دی همیش دپاره چې په افغانستان کې بېوزلي ډېره ده او خوشحالي پکې زیاته ده، بېروزګاري پکې زیاته ده او انشاءالله تر دې وخته پورې ډېر کار کړی دی. که تاسې پخوانۍ حالات ته وګورئ او اوسنیو ته وګورئ نو تقریبا داسې به درته ووایم چې 1 په 2 باندې زیاتوالی راغلی دی، کمبود نه دی راغلی. دغه راز د غني خیل ولسوال مولوي سید نور سنگري له نړیوالو مرستندویه مؤسسو په کور دننه خیري بنسټونو وغوښتل چې افغانان 15 لسیزو جګړو ځپلي دغه مرستې د غني خیل ولسونو ته بسنه نه کوي، باید د خوراکي توکو د مرستې ترڅنګ ورته سیمه کې رغنیزې پروژې پلي کړي. ګوره دې ته مرسته ضرورت دی، عاجل ضرورت دی. لکه وچکالي روان ده، موږ دې ته ضرورت دی چې پاکې اوبه بل د څوک نه لري. په دومره تکلیف سره مخامخ یو، لکه دلته کونډې یتیمان بېوزله خلک تاسې ګورئ دا مایبین به د هغه کړي، دا دغسې مرستې ضرورت لري. دا نه کوی باسئ سي نه دا ګوره مزدوري کوه، دا یو شی نشي کولی. دا دغه لکه دولت وي، کوم مؤسسات وي، دغه خیره بنسټونه دغو نه موږ دا غوښتنه دا شی دوامداره کړي. مرسته ترلاسه کوونکي خوښ دي چې مرسته ورسره شوې. امداد الله او زینب وایي بېوزلي زیاته ده، باید نورې مرستې هم ورسره وشي. موږ د دې سرې میاشتې نه ډېر خوشحاله یو چې موږ سره مرسته وکړه، خو په دې مرستو زموږ بسنه نه کېږي ځکه چې موږ بیکاره او بېروزګاره او غریب خلک یو او موږ ګورو چې موږ سره نورې مرستې وشي. موږ سره کېدای شي ډېرې مرستې وکړو، موږ ډېر غریبانان یو، موږ سره ډېر مننه، موږ ډېر خوشحاله وو چې موږ سره مرسته کېدای شي، موږ سره ډېرې مرستې نورې هم وکړو. له دې مخکې هم د ننګرهار سرې میاشتې ټولنې لخوا د دې ولایت بېلابېلو ولسوالیو کې پر بېوزله او طبیعي پیښو له امله زیانمن شویو کورنیو سره نغدي او خوراکي توکو مرستې شوي دي.